د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده نیک عمل مې کم خاتمې ډېره ده اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي د ژوند لار زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. نیک عمل مې کم خاتمې ډېره ده اللهم اغفر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د غیر محرمې ښځې سره په تنهایي کې ناسته او ولاړه. شیطان په دې اړه ډیر حریص دی چې خلک دوکه او فتنه کې ښکیل کړي. نو له همدې امله الله رب العزت موږ د شیطان له چلونو او دوکو په اړه خبر کړي یو. الله رب العزت په سورة نور کې 21 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. الله رب العزت فرمایی ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، د شیطان پر نقش قدم مزئ. هر څوک چې شیطان پسې لاړ شي نو هغه به ورته د فحشا او بدی امر وکړي. شیطان د انسان په بدن کې داسې حرکت کوي لکه څنګه چې وینه د انسان په رګونو کې حرکت کوي. د هغو لارو څخه چې شیطان پرې خلک بېلارې کوي او په فتنه کې ښکیلوي، یوه لاره د پردیو ښځو سره په تنهایي کې ناسته او له هغوی سره ګپ شپ لګول دي. دا چې انسان په دې لاره د تللو له امله بربادیږي، له همدې امله اسلامي شریعت دغه لاره بنده کړې او په دې لاره یې د تللو څخه منع کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی: لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایي کې نه کیني، که نه د هغو دواړو دریم به شیطان وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له نن څخه اخوا به یو کس د داسې ښځې خواته نه ورځي د چا چې خاوند په کور کې نه وي، مګر دا چې له هغه سره یو یا دوه سړي نور وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویناو څخه موږ ته دا خبره جوته کیږي چې هیڅ کس ته په کار نه ده چې هغه د پردۍ ښځې سره په ځان ته کور، ځان ته کوټه او یا هم نورو داسې ځایونو کې کیني چې بل څوک هلته نه وي. هغه که هر ډول ښځه وي، که ډاکټره له مریض سره وي او یا هم مریضه له ډاکټر سره وي،
که د دې خپله خادمه وي او یا د ښځې کم خادم وي همدارنګه که کم بله خپلوي ورسره ولري په کار نه ده چې په تنهایي کې هغې سره یو ځای کښېني. ډېر داسې خلک شته چې پر ځان باندې اعتماد کوي او یا هم په بل باندې اعتماد کوي، خو د همدغې اعتماد ښکار شي او په فتنه کې ښکېل شي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک په دې بدبختي کې راګیر دي او ډیری خو لا دا وایي چې زړه پاک ساته نور څه مشکل نشته. آیا ستا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک دی؟ ته راشه یوارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و او ستا ژوند څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول مبارک ژوند کې نامحرمې ښځې ته لاس نه دی ورکړی او لاس یې پرې نه دی لګېدلی، او نن ته ورسره ځان په مجلسونه کې ګپ شپ لګوې، مصافحې کوې او بیا دې دا شعار وي چې زما زړه پاک دی. الله اکبر! دا زړه پلیت دی، دا زړه کله هم پاک نه دی. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه پردۍ ښځې سره په تنهایي کې ناسته او ولاړه ده. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایي کې نه کیني که نه نو د هغو دواړو دریم به شیطان وي او چې دریم شیطان نو خامخا به دوی په فساد او په فتنه کې ښکېلوي. الله دې من کې وژغوري. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خوشبو په لګولو سره د ښځو د باندې وتل او د سړیو ترمنځ تګ راتګ کول دي. دغه جرم که څه هم ډیر غټ دی خو نن سبا خلکو ته عادي خبره ده او د همدې عادي ګڼلو له امله د خلکو په منځ کې عام دی، په داسې حال که چې په دې اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک په سخته توګه خبر کړي دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم لیجدوا ریحها فهي زانیة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې خوشبو ولګوي، عطر او سپرې ولګوي، بیا د قوم او د خلکو په منځ کې په دې خاطر ولاړه شي تر څو هغوی د دې خوشبویي او عطر حس کړي، نو دغه ښځه بدکاره او زناکاره ده. نن سبا ډېرې ښځې په دې خبره کې ډېره سستي کوي. دوی چې کله په موټر کې هم کښېني، په لارو روانې وي یا نورو محافلو ته روانې وي، هغسې تیز عطر او خوشبو استعمالوي چې 20 او 30 متره مخکې هغه د سړي مشام او پوزې ته رارسېږي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ښځو په اړه باندې فرمایي چې فهیه زانیتن، دا ښځه بدکاره او زناکاره. حتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یوه ښځه غواړي د ضرورت له وجې نه جومات ته لاړه شي او دې خوشبو استعمال کړي وي، عطر استعمال کړي وي، نو داسې غسل به کوي لکه کومه غسل چې جنابت لپاره کوي تر څو چې د دې د عطرو بوی د دې له بدن نه لاړ شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لیوجد ریحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. کومه ښځه چې خوشبو یا عطر ولګوي او بیا د جومات په لور ولاړه شي، په داسې حال کې چې خوشبو ترې ځي، د عطرو بوی ترې ځي، نو د دې لمونځ نه قبلیږي تر څو چې د جنابت د غسل په څیر غسل ونه کړي.
الله اکبر. مګر نن سبا څومره ښځې دي چې د واده کوژدنې او نورو پروګرامونو په مهال څو ډوله خوشبو لګوي او په محفل کې حاضرېږي، په داسې حال کې چې د هیڅ شي پروا هم نه کوي. نن سبا خو دومره تیز بوی کوونکي عطر او خوشبو راوتلی دي چې تر لرې لرې ځایونو پورې بوی ځي، په ډیرو غونډو او مجالسو کې استعمالیږي. نو هغه ښځه یا هغه خور چې د دې لپاره عطر او خوشبویي لګوي چې د خلکو تر پوزې زما د عطر و خوشبویي ورسیږي، محمد رسول الله هغې ښځې ته زانیه او بدکاره ویلې. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره له محرمه پرته د هغوی سفر ده. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا تسافر امرأة الا مع ذی محرم. ښځه دې پرته له محرم څخه سفر نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې هر ډول سفر ته اشاره ده. په دې کې د حج سفر هم داخل دی او له حجه پرته نور سفرونه هم په دې کې داخل دي. که چیرې یوه ښځه پرته له محرم څخه سفر وکړي نو په دې کې ډېرې ستونزې منځته راځي. فاسق او مفسد خلک دې ښځې ته په لیدو سره هڅیږي او کوشش کوي چې ځان او دا ښځه په فتنه کې واچوي. نو هغه ښځه چې بې د محرمه سفر کوي نو په دې کې ډېر زیات امکان دی چې د هغې ښځې عزت او شرف ته ضربه ورسیږي، عزت او شرف یې خراب شي. نن سبا یوه بله نوې لار راوتلې چې په ښار کې ښځه د یو محرم لخوا په تیاره کې کینول کیږي او په بل ښار کې محرم له ځان سره وي. په طور د مثال یوه خور د کابل نه روانه د کندهار نو محرم یې راولي، د کابل په هوایي ډګر کې په تیاره کې کینوي او هلته بل محرم د کندهار په هوایي ډګر کې ورته ولاړ وي او هغه یې راکوزه کړي، یا په هرات کې یا په هلمند کې یا په مزار کې یا په بل ځای کې. همدا کار هم د اسلام د نظره غلط او ناروا کار دی، ځکه چې په تیاره کې له ښځې سره داسې خلک وي چې ټول غیر محرم دي، پردي دي. دا په هر صورت نورې پیښې هم منځته راتلی شي. د الوتکې د خرابېدو له امله کیدی شي چې دا الوتکه کومه بله سیمه کې ښکته شي او دا امکان لري چې په جوړېدو کې ډیر وخت ولګېږي، یا له دې پرته کومه بله ستونزه رامنځته شي چې له امله یې سفر ځنډنی شي. نو په داسې حالاتو کې بیا د ښځې ځان ته اوسېدل له 100 ډوله خطرونو نه خالي نه دی. سره له دې چې 100 ډوله خطرونه موجود دي خو بیا هم خلک ښځه ځان ته سفر ته پرېږدي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورو، چې الله رب العزت خپلو بندگانو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري او موږ په کومه لار روان یو. نن خو داسې ښځې شته چې په نامه د وظیفې او د دندې یا رئیسانې دي یا وکیلانې دي یا نورې دي، حتی غربي او اروپایي مملکتونو ته هم بغیر د محرم نه سفر کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې ونه چې څه رویږي هغه بلا څه دي. الله دې موږ د دین او د شریعت پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې لمې نه د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپېره د مرګ ویره ده، نیک عمل مې کم خاطه مې ډېره ده. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپېره د مرګ ویره ده، نیک عمل مې کم خاطه مې ډېره ده. اللهم اغفر لي. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه
یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په قصدي توګه پردۍ ښځې ته کتل دي. الله رب العزت په سورة نور کې انشاءالله 9 آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت فرمایی ای پیغمبره نارینه و مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظر قابو کې وساتي، خپل نظرونه دې ښکته وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړل لاره ده. هغوی چې څه کوي الله رب العزت پرې خبریږي او الله پرې خبر ده. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی فزنا العین النظر، د سترګو زنا پردیو ښځو ته لیدل. لکه څنګه چې دا حکم الله رب العزت نارینهو ته کوي چې هغوی د پردیو ښځو ته نه ګوري، همدا حکم الله رب العزت مسلمانانو خویندو ته هم کوي چې هغوی د پردیو نارینهو ته نه ګوري. الله فرمایي په سورة نور کې 11 آیت کې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې قابو وساتي، خپل نظرونه دې ښکته وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه دې وکړي. د الله رب العزت په دین کې هر څه موږ ته بیان شوي دي، خو دا کوتاهي او نقصان زموږ دی چې تر اوسه پورې موږ د الله رب العزت د دین نه په صحیح توګه خبر شوي نه یاستو، او دا ناپوهي به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې عذر نه بلل کیږي. الله به درنه پوښتنه کوي. تا ورور نه به پوښتنه کوي چې د سترګو مهار دې خلاص کړی پردیو ښځو ته ګوري، او تا خور نه به الله د آخرت په ورځ پوښتنه کوي چې سترګو مهار دې پرانستی او پردیو سړیو ته ګوري. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه بېغیرتي ده. بخښنه غواړم درنو اوریدونکو، څه چې حق دي هغه به زه وایم، که څه ادبي ټکي رانه خطا کیږي نو ما وبخي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ثلاثة قد حرم الله علیهم الجنة مدمن الخمر والعاق والدیوس الذي يقر في اهله الخبث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی درې داسې کسان دي چې په هغو باندې الله رب العزت د جنت بوی حرام کړی دی. په دیو کې لومړنی کس دوامداره شرابخور، دویم کس په دوی کې د مور او پلار نافرمانه، او دریم کس په دیو کې په بخښنې سره بېغیرته او دووس چې د خپلې میرمنې او بچو بېحیایي زغمي. قسم په الله دا ډېر د شرم خبره ده چې یو کس دې په خپلې میرمنې او په خپلې بچو باندې بېحیایي وکړي او هغه دې وزغمي. زه خو وایم چې ځمکه دې اوچوي او دغه کس دې پکې وردننه شي، ځکه دا د دغه کس لپاره د دې نه غوره کار دی چې یو بېګانه کس د دې خور یا د دې مور یا د دې لور ته وګوري او دا یې د سره پروا نه ساتي. په اوسني عصر کې خویندو او لورګانو ته په کور کې د تلویزیون، سیډي، کیبل، ډیش او د عیاشي نور اسباب برابرول د بېغیرتي ده، ځکه په دې تلویزیونونو کې پرته له عیاشي او فحشا څخه نور څه نه خپرېږي. په اوسنیو تلویزیونونو کې، کیبلونو او انټرنټ کې پرته له عیاشي او فحشا نور څه نه تر سترګو کیږي. نو که څوک د خپلې خور لور لپاره د دې اسبابو سهولت برابروي، د هغه نه لوی بېغیرته بل څوک نشته، او له دې خبرې څخه څوک انکار نشي کولی چې په بېغیرته باندې او په دیوس باندې د الله رب العزت جنت حرام دی. الله پې جنت حرام کړی، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ثلاثة قد حرم الله علیهم الجنة مدمن الخمر والعاق والدیوس الذي يقر في اهله الخبث. نن سبا خو د ځینې خلکو بېغیرتي تر دې حده رسېدلې چې د واده او کوژدنې په مراسمو کې خپلې لورګانې او خویندې په خاصه توګه نحوې آرایشګاه یا سینګارتون ته بیایي.
او هلته یې په کومو نخرو جوړوي. له دې نه علاوه د واده د مراسمو لپاره د ښار تر ټولو لوی او ښکلي هوټل کې د واده لپاره پروګرام جوړ کړي. هو که تاسې په کور کې ځای نه لرئ، مشکلات وي درته په یو هوټل کې واده کولی شئ، خو د شریعت په چوکات کې نن ورځ چې کومه ودونه کیږي په هوټلو کې تاسې وګورئ. ما درته حقیقت ویلي، حق ډیر تریخ دی. که په چا باندې ښه لګیږي الله رب العزت دې نورم توفیق ورکړي، او که په چا باندې بد لګیږي الله دې ورته هدایت وکړي. ځکه د حق په بیانولو کې زه د هیڅ چا پروا هم نه کوم، او د چا په خفګان باندې ما ته هیڅ کم تکلیف هم نه رسیږي. زما احساس لا نور هم پیاوړی کیږي. نو درنو اوریدونکو، الله رب العزت دې موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله رب العزت دې موږ د دین او د شریعت پابند وګرځوي تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. ژوند د دنیا له لار ده، ژوند د دنیا له لار ده، د سورزو سلسله ده چې هم تیره د مرګ ویره ده. نیک عمل می کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو می کړی غونډې چارپیره د مرګ ویره ده. نیک عمل می کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. زما زندگی شرمندگی شوه، زما زندگی شرمندگی شوه. د ګناهو پیټی مې ووتله شمېره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. خدایا هغسې مینه غواړم، خدایا هغسې مینه غواړم. نفس هوس چې سوځوي د اور په څېره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د مستغني یعقوب دعا ده، د مستغني یعقوب دعا ده. کړله هغو مې چې یې سماوي اخیره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خاتمې ډیره ده. اللهم اغفر لي،
ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده. ډوله خطرونو نه خالی نه دی، سره له دې چې 100 ډوله خطرونه موجود دي، خو بیا هم خلک ښځه ځان ته سفر ته پرېږدي. الله رب العزت دی موږ ته توفیق راکړي چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورو، چې الله رب العزت خپلو بندګانو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته څه پیغام لري او موږ په کومه لار روان یو. نن خو داسې ښځې شته چې په نامه د وظیفې او د دندې یا رئیسانې دي یا وکیلانې دي یا نورې دي، حتی غربي او اروپایي مملکتونو ته هم بغیر د محرم نه سفر کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. د دې ونه چې څه رویږي هغه بلا څه دي. الله دې موږ د دین او د شریعت پابند وګرځوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې دمې نه د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خطا مې ډېره ده. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده. نیک عمل مې کم خطا مې ډېره ده. اللهم اغفر لي. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه په قصدي توګه پردۍ ښځې ته کتل دي. الله رب العزت په سورة نور کې انشاءالله 9 آیت کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. الله رب العزت فرمایی ای پیغمبره نارینه و مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظر قابو کې وساتي، خپل نظرونه د ښکته وساتي او د خپلو شرمځایونو ساتنه وکړي. دا د هغو لپاره ډیره پاکه کړل لاره ده. هغوی چې څه کوي الله رب العزت پرې خبریږي او الله پرې خبر ده. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی فزنا العین النظر. د سترګو زنا پردیو ښځو ته لیدل، لکه څنګه چې دا حکم الله رب العزت نارینهو ته کوي چې هغوی د پردیو ښځو ته نه ګوري، همدا حکم الله رب العزت مسلمانانو خویندو ته هم کوي چې هغوی د پردیو نارینهو ته نه ګوري. الله فرمایي په سورة نور کې 11 آیت کې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. ای پیغمبره مؤمنو ښځو ته ووایه چې خپلې سترګې قابو وساتي، خپل نظرونه د ښکته وساتي. فان ثالثهما الشیطان. هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایي کې نه کیني که نه نو د هغو دواړو دریم به شیطان وي، او چې دریم شیطان شو نو خامخا به دوی په فساد او په فتنه کې ښکېلوي. الله دې موږ کې وژغوري. همدارنګه درنو اورېدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خوشبو په لګولو سره د ښځو د باندې وتل او د سړیو ترمنځ تګ راتګ کول دي. دغه جرم که څه هم ډیر غټ دی خو نن سبا خلکو ته عادي خبره ده او د همدې عادي ګڼلو له امله د خلکو په منځ کې عام دی، په داسې حال کې چې په دې اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک په سخته توګه خبر کړي دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم لیجدوا ریحها فهي زانیة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
کومه ښځه چې خوشبو ولګوي، عطر او سپرې ولګوي، بیا د قوم او د خلکو په منځ کې په دې خاطر ولاړه شي تر څو هغوی د دې خوشبویي او عطر حس کړي، نو دغه ښځه بدکاره او زناکاره. نن سبا ډېرې ښځې په دې خبره کې ډېره سستي کوي. دوی چې کله په موټر کې کښېني، په لارو روانې وي یا نورو محافلو ته روانې وي، هغسې تیز عطر او خوشبو استعمالوي چې 20 او 30 متره مخکې هغه د سړي مشام او پوزې ته رارسېږي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ښځو په اړه باندې فرمایي چې فهی زانیتن، دا ښځه بدکاره او زناکاره. حتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یوه ښځه غواړي د ضرورت له وجې نه جومات ته لاړه شي او دې خوشبو استعمال کړي وي، عطر استعمال کړي وي، نو داسې غسل به کوي لکه کومه غسل چې جنابت لپاره کوي، تر څو چې د دې د عطرو بوی د دې له بدن نه لاړ شي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث را نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امرأة تطیبت ثم خرجت الى المسجد لیوجد ریحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة. کومه ښځه چې خوشبو یا عطر ولګوي او بیا د جماعت په لور ولاړه شي، په داسې حال کې چې خوشبو ترې ځي، د عطرو بوی ترې ځي، نو د دې لمونځ نه قبلیږي تر څو چې د جنابت د غسل په څیر غسل ونه کړي. الله اکبر. مګر نن سبا څومره ښځې دي چې د واده، کوژدنې او نورو پروګرامونو په مهال څو ډوله خوشبو لګوي او په محفل کې حاضري، په داسې حال کې چې د هیڅ شي پروا هم نه کوي. نن سبا خو دومره تیز بوی کوونکي عطر او خوشبو راوتلي دي چې تر لرې لرې ځایونو پورې بوی ځي، په ډیرو غونډو او مجالسو کې استعمالیږي. نو هغه ښځه یا هغه خور چې د دې لپاره عطر او خوشبویي لګوي چې د خلکو تر پوزې زما د عطر و خوشبویي ورسیږي، محمد رسول الله هغې ښځې ته زانیه او بدکاره ویلې. همدارنګه درنو اورېدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره له محرمه پرته د هغوی سفر ده. د بخاري حدیث ده. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تسافر امرأة الا مع ذی محرم. ښځه دې پرته له محرم څخه سفر نه کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې هر ډول سفر ته اشاره ده. په دې کې د حج سفر هم داخل دی او له حجه پرته نور سفرونه هم په دې کې داخل دي. که چیرې یوه ښځه پرته له محرم څخه سفر وکړي، نو په دې کې ډېرې ستونزې منځته راځي. فاسق او مفسد خلک دې ښځې ته په لیدو سره هڅیږي او کوشش کوي چې ځان او دا ښځه په فتنه کې واچوي. نو هغه ښځه چې بې د محرمه سفر کوي، نو په دې کې ډېر زیات امکان دی چې د هغې ښځې عزت او شرف ته ضربه ورسیږي، عزت او شرف یې خراب شي. نن سبا یوه بله نوې لار راوتلې چې په ښار کې ښځه د یو محرم لخوا په تیاره کې کینول کیږي او په بل ښار کې محرم له ځان سره وي. په طور د مثال، یوه خور د کابل نه روانه د کندهار، نو محرم یې راولي، د کابل په هوایي ډګر کې په تیاره کې کینوي او هلته بل محرم د کندهار په هوایي ډګر کې ورته ولاړ وي او هغه یې راکوزه کړي، یا په هرات کې یا په هلمند کې یا په مزار کې یا په بل ځای کې. همدا کار هم د اسلام د نظره غلط او ناروا کار دی، ځکه چې په تیاره کې له ښځې سره داسې خلک وي چې ټول غیر محرم دي، پردي دي. دا په هر صورت نورې پیښې هم منځته راتلی شي. د الوتکې د خرابېدو له امله کیدی شي چې دا الوتکه کومه بله سیمه کې ښکته شي، او دا امکان لري
چې په جوړېدو کې ډیر وخت ولګېږي یا له دې پرته کومه بله ستونزه رامنځته شي چې له امله یې سفر ځنډنی شي، نو په داسې حالاتو کې بیا د ښځې ځان ته اوسېدل له شریعت دغه لاره بنده کړې او په دې لاره یې د تللو څخه منع کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذي حدیث دی، لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ کس دې له یوې ښځې سره په تنهایي کې نه کیني، که نه د هغو دواړو دریم به شیطان وي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له نن څخه اخوا به یو کس د داسې ښځې خواته نه ورځي د چا چې خاوند په کور کې نه وي مګر دا چې له هغه سره یو یا دوه سړي نور وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ویناو څخه موږ ته دا خبره جوته کیږي چې هیڅ کس ته په کار نه ده چې هغه د پردۍ ښځې سره په ځان ته کور، ځان ته کوټه او یا هم نورو داسې ځایونو کې کیني چې بل څوک هلته نه وي. هغه که هر ډول ښځه وي، که ډاکټره له مریض سره وي او یا هم مریضه له ډاکټر سره وي، که د دې خپله خادمه وي او یا د ښځې کم خادم وي، همدارنګه که کم بله خپلوي ورسره ولري، په کار نه ده چې په تنهایي کې هغې سره یو ځای کیني. ډېر داسې خلک شته چې پر ځان باندې اعتماد کوي او یا هم په بل باندې اعتماد کوي، خو د همدغې اعتماد ښکار شي او په فتنه کې ښکیل شي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک په دې بدبختي کې راګیر دي او ډیری خو لا دا وایي چې زړه پاک ساته نور څه مشکل نشته. آیا ستا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک دی؟ ته راشه یوارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و او ستا ژوند څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول مبارک ژوند کې نامحرمې ښځې ته لاس نه دی ورکړی او لاس یې پرې نه دی لګېدلی، او نن ته ورسره ځان ته مجلسونه کوې، ګپ شپ لګوې، مصافحې کوې او بیا دې دا شعار وي چې زما زړه پاک دی. الله اکبر! دا زړه پلیت دی، دا زړه کله هم پاک نه دی. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي، هغه پردۍ ښځې سره په تنهایي کې ناسته او ولاړه. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یخلون رجل بامرأة. د ژوند له هیلو مې کړی غوندې چارپیره د مرګ ویره ده، نیک عمل مې کم خاته مې ډېره ده. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. نیک عمل مې کم خاته مې ډېره ده. اللهم اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي.
دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه. درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه د غیر محرمې ښځې سره په تنهایي کې ناسته او ولاړه. شیطان په دې اړه ډیر حریص دی چې خلک دوکه او فتنه کې ښکیل کړي. نو له همدې امله الله رب العزت موږ د شیطان له چلونو او دوکو په اړه خبر کړي یو. الله رب العزت په سورة نور کې 21 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. الله رب العزت فرمایی ای مؤمنانو، ای مسلمانانو، د شیطان پر نقش قدم مزئ. هر څوک چې شیطان پسې لاړ شي نو هغه به ورته د فحشا او بدی امر وکړي. شیطان د انسان په بدن کې داسې حرکت کوي لکه څنګه چې وینه د انسان په رګونو کې حرکت کوي. د هغو لارو څخه چې شیطان پرې خلک بېلارې کوي او په فتنه کې ښکیلوي، یوه لاره د پردیو ښځو سره په تنهایي کې ناسته او له هغوی سره ګپ شپ لګول دي. دا چې انسان په دې لاره د تللو له امله بربادیږي، له همدې امله اسلامي شریعت